سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له دیر نیوز تلویزیون څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته خراغلاست وایو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې اتمه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 10 سره برابر ده. زه شبنم وزریم او تاسو ته له دیر نیوز تلویزیون څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغان جنو د زده کړې د دوام په اړه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې راپور. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د افغانستان د جنسیتي وضعیت په اړه تازه راپور کې ویلي چې له 100 کسانو څخه تر 9 زیات د نجونو لپاره د زده کړو دوام مهم بللی. هیواد کې ورځ تر بلې د بشري کړکېچ زیاتېدل. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنو شویو افغان کډوالو بشري کړکېچ رامنځته کړی. او ننګرهار کې د اورښتونو له امله 7 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د افغانستان د جنسیتي وضعیت په اړه تازه راپور کې ویلي چې له 100 کسانو څخه تر 9 زیات د نجونو لپاره د زده کړو دوام مهم بللی. د دغې ادارې د بشري مرستو مسؤلې سوفیا کالټور په جنیوا کې ویلي چې د افغانانو لوی اکثریت ښځې او نارینه دواړه د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. په یوه کور په کور ټول هیواد کې سروې چې له 2000 ډیرو افغانانو سره ترسره شوې له 100 کسانو څخه تر 9 زیات ویلي چې د نجونو لپاره د زده کړو دوام ډیر مهم دی. د ملګرو ملتونو د ښځو د تازه جنسیتي خبرتیا په راپور کې راغلي چې په سږني جولای او اګست نظر پوښتنه کې د هغو سیمو ښځو چې دغه بندیز عملي کیږي پرې 99% ویلي چې پر ورځني ژوند یې سخت منفي اغیز کړی. د ښځو له 4 برخو څخه 3 برخو یې ویلي چې د دوی رواني وضعیت خراب یا ډیر خراب دی. په ملي سروې کې له نیمه ډیرو ښځو ویلي چې لا هم د خپلو راتلونکو هیلو په ترلاسه کولو باور لري، سره له دې چې د عامه ژوند نږدې ټولې دروازې پرې تړل شوي دي. راپور زیاتوي که څه هم په تیرو 10 کلونو کې د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو د افغان ښځو او نجونو لپاره تیر 4 کاله بېساری شاتګ ښیي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنو شویو افغان کډوالو بشري کړکېچ رامنځته کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې په خپل راپور کې ویلي چې له 2.3 میلیونو څخه ډیر افغانان بیرته ستنه شوي چې زرګونه کسان په زوره شړل شوي چې دغې پراخې ستنېدنې بشري کړکېچ رامنځته کړی. د یادې ادارې په وینا میلیونونه افغانان د ګاونډیو هیوادونو څخه په زوره خپل وطن ته ستنېږي، په ډیرو ناوړه حالاتو کې را رسیږي او د نامعلوم راتلونکي سره مخامخ دي. د دغو ستنېدنو پراخوالی یو بشري کړکېچ رامنځته کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دغه اداره خبرداری ورکوي چې افغانستان د دومره ډیرو ستنېدونکو د جذبولو وړتیا نه لري چې په پایله کې د بشري اړتیاوو زیاتېدو، بیکارۍ لوړېدو او د طبیعي پیښو له اغیزو سره یو ځای د ستونزو کچه ډیروي. ننګرهار کې د ورښتونو له امله 7 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر ویلي چې د یاد ولایت سپین غر ولسوالۍ بټن سیمه کې تېره شپه د سختو ورښتونو له امله د یوه کور خونه نړېدلې چې له امله یې 2 ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. بل لور ته د روداتو ولسوالۍ بړو سیمه کې 2 تنه او د چپرهار په لونګ پور کلي کې هم 1 تن سیلاب وړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر زیاته کړې چې په چپرهار، پچیراګام، شینوارو، بټي کوټ، نازیانو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم ورښتونو له امله ګڼ شمېر کورونه، زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې، استنادي دیوالونه، لارې او نور ټولګټې پروژې زیانمنې شوي دي. د قوشتېپې د رضاب سړک رغنیزې چارې د شاوخوا 1.5 میلیارده افغانیو په ارزښت په چټکۍ سره روانې دي. د ټولګټو وزارت ویاند محمد اشرف فخشنس ویلي چې یاد وزارت د ټرانسپورټي ستونزو د حل په موخه د قوشتېپې د رضاب نښلونکي سړک رغنیزې چارې د شاوخوا 1.5 میلیارده افغانیو په ارزښت له 3 بیلابیلو ساختماني او سړک جوړونې شرکتونو سره قرارداد کړي دي او دا مهال
دولتي رغنیزې چارې عملاً جریان لري. د حقشناس په وینا یاد سړک چې یو 50 کیلومتره اوږدوالی لري او د جوزجان ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ څخه تر درزاب ولسوالۍ پورې رسیږي په 3 برخو ویشلی دی. حقشناس زیاته کړې چې د یاد سړک په رغونې سره به د خلکو ټرانسپورټي ستونزې د پخوا په پرتله هوارې شي او د سوداګریزو او کرنیزو توکو په چټک او خوندي لیږد رالېږد کې به هم د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. د هلمند پر سیند د 3.2 میلیونه ډالرو په ارزښت نوی پل جوړیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی برخې له عوایدو څخه د لښکرګاه ښار له سمې ناحیې اړوند مختار سیمه کې د هلمند پر سیند د 3.2 میلیونه ډالرو په ارزښت د نوي پل جوړولو پروژې تړون لاسلیک شو. د اطلاعات او کلتور وزارت ویلي یاد پل چې د سیمې خلکو د تګ راتګ د اسانتیاو په موخه جوړیږي 340 متره په اوږدوالي او 9 متره عرض لري چې د جوړولو چارې به یې په اساسي او معیاري توګه په 2 کلونو کې بشپړې شي. کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په اخوال د رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.